د بارودو دوړې سن وهم د ګلنا خو پتا پسې کم کلی ته یوسم. ساحل صاحب یو شعر دی او په دې باندې یو کتاب لیکل پکار دی. پښتو ادب کې حمزه بابا یو ډېر لوی نامه تاسو په دغه نوم اوریدلی، ډېر لوی شاعر هغه د خوشحال په یو شعر باندې یو کتاب لیکلی دی. چونکه دغه کتاب چې کوم دی هغه دغه تعلق د تصوف سره خود خوشحال په یو شعر لیکلی دی. دغه شانزو د مرګرو سره کله کله په دې باندې زه خبره کوم چې د ساحل صاحب یو شعر دی او په دې باندې یو کتاب لیکل پکار دی. دغه شعر داسې دی چې کو په دغه باندې موږ څوک زورور په دغه باندې کتاب ولیکي نو د پښتون وطن د سلويختو کالو چې کومه غمیزره دغه پکې ساحل صاحب رانه جوړ کړی دا او دغه تاریخ چې کوم دی دا په دې یو شعر کې دستیاب دی. خدا سي زورور بسوږي چې دغه کتاب ولیکي او دغه ساحل صاحب په دغه شعر په تناظر کې ولیکي. شعر داسې دی چې د بارودو دوړې سن وهم د ګلنا، د بارودو دوړې سن وهم د ګلنا خو پتا پسې کم کلی ته یوسم. ډېر عجیب شعر دی، ډېر حیرانونکی شعر دی. تاسو یو ځل بیا واورئ. د بارودو دوړې سن وهم د ګلنا، د بارودو دوړې سن وهم د ګلنا خو پتا پسې کم کلی ته یوسم. ساحل صاحب ناس دی دوی سره زما ډېر ملاقاتونه شوي دي خو چرته مال دوی مخ خپل شعر نه دی ویلی، ځان راته ډېر نن څه عجیب عجیب ښکاري. خو یو ساحل صاحب کو اجازه یو دوه درې شعرونه دي. برن باڼه دي چې هر وخت پریشان وي، برن باڼه دي چې هر وخت پریشان وي، را خواره پرستا د زلف خاماران وي. وی آباد په دنیا د بارودګرو، وی آباد په دنیا د بارودګرو خو په جنگ کې د غریبو کلی وران وي. وی آباد په دنیا د بارودګرو خو په جنگ کې د غریبو کلی وران وي. یو سړی به د اجل په تخته پروت وي، یو سړی به د اجل په تخته پروت وي، محبت به د پکینه راویزان وي. یو سړی به د اجل په تخته پروت وي، محبت به د پکینه راویزان وي. او د یار غم به د یو چا پټنډ سور وي، د یار غم به د یو چا پټنډ سور وي، خو د چا د زړه د مات کودی ریحان وي. دا د بل غزل یو دوه درې شعر وایم. د زړه په دشته کې مستا د ارمان سلی پروت دی، د زړه په دشته کې مستا د ارمان سلی پروت دی، ستا یو تصویر را سره اوس هم سوځېدلی پروت دی. د زړه په دشته کې مستا د ارمان سلی پروت دی، ستا یو تصویر را سره اوس هم سوځېدلی پروت دی. او چې ستا د زلفو په تارونو براغون و مدام، چې ستا د زلفو په تارونو براغون و مدام، هغه ګریوان مې ستا په لاسو کې شلېدلی پروت دی. او یو سپوږمۍ ورته په بام د غوړېدلې پرته، یو سپوږمۍ ورته په بام د غوړېدلې پرته، یو لیونی د دغه بام چنې ته غلی پروت دی. یو سپوږمۍ ورته په بام د غوړېدلې پرته، یو لیونی د دغه بام چنې ته غلی پروت دی. او د حسن غر ته د خاطه دومره آسان چرته و، د حسن غر ته د خاطه دومره آسان چرته و، هغه سړی د ګړنګونو نه لوېدلې پروت دی. ډېره ډېره مننه.